بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن در سره خپل یو تازه نظم شریکوم د دې حالاتو مطابق. د نظم عنوان دی د کرونا لاس او د انسان ګریوان. زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وي. زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وي، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وي. تا سره کېږي به هغه چې کړي تا انسانه، تا سره کېږي به هغه چې کړي تا انسانه. ستا خپلو لاسو خوره کړې د وبا انسانه، تا تباه کړي زما ټول میزبانان انسانه. ته که دشمن د ځنګلونو ګلستان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وې. پرون ځنګل کې ځناور راټول شو دا یې ووې، پرون ځنګل کې ځناور راټول شو دا یې ووې. بوټو مرغو هم اتفاق وکړو او دا یې ووې. دنیا وه ښکلې که پکې ظالم انسان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وي. ته لالچي یې همیشه ورکې د ځان په غم کې، دا نور مخلوق دې اچولی دی په لوی ستم کې. د خپل لالچ دپاره ته که سرګردان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وي. ته سرګردانه یې همیش د خپل مکان دپاره، ته سرګردانه یې همیش د خپل مکان دپاره. د بل مکان تا دی وران کړی خپل مکان دپاره. ته که قاتل د نور مخلوق په دې جهان نه وې، ته که قاتل د نور مخلوق په دې جهان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وي. د مرګ نه پس هم ګوره ته ځان له کورونه جوړې، د مرګ نه پس هم ګوره ته ځان له کورونه جوړې. د پلار نیکونو په پوښتنو ته قبرونه جوړې. د دې دپاره وایه ته څومره کورونه ورانې، د دې دپاره وایه ته څومره کورونه ورانې. ته مخالف که د فطري ژوند ښه عیان نه وې، ته مخالف که د فطري ژوند ښه عیان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وې. سهره راوړه دې رڼا چې دا ماحول رڼا شي، سهره راوړه دې رڼا چې دا ماحول رڼا شي. تورتم ظالم شي ملامته سمدستي فنا شي، تورتم ظالم شي ملامته سمدستي فنا شي. ته بې خبره که د ځان او لامکان نه وې، ته بې خبره که د ځان او لامکان نه وې، زما به لاس انسانه او ستا به ګریوان نه وې، که د فطرت ښایست دا ستا د لاسه وران نه وې. والسلام.